پر کونړ، پکتیکا او خوست د هوایي بریدونو حقیقت رسوا شو. د پاکستان پوځ په افغانستان کې هوایي بریدونه رد کړل. نو پر افغانستان بیګاني خونړي بریدونه چا کړي؟ آیا امریکا کړي؟ د پاکستان له رد سره ګڼې پوښتنې راپورته شوې دي. بشپړ جزئیات په ویډیو کې تر پایه وګورئ. پاتمنو لیدونکو ستړي مه شئ. د پاکستان پوځ د دغه هیواد رسنیو ته ویلي چې د سې شنبې پر شپه یې په افغانستان کې هوایي بریدونه نه دي کړي. یاد پوځ ډیره کړې چې کله موږ برید کوو مسؤلیت یې پر غاړه اخلو. د تېرې شپې په بریدونو کې د ځایي خلکو او د افغان واکمنۍ په وینا 9 ماشومان او یوه ښځه وژل شوي دي. د پاکستان د پوځ ویاند نن پاکستاني رسنیو ته ویلي چې پاکستان هیڅ کله بې ګناه ملکي وګړي نه پنهوي. د پاکستان د پوځ ویاند د افغان چارواکو څرګندونې رد کړي او ویلي دي چې دا ادعاوې ممکن د دوی له داخلي ناکراریو سره تړاو ولري. د پاکستان د پوځ ویاند دغه راز ویلي چې افغان واکمني باید د یو دولت په څیر عمل وکړي، نه د یوې نادولتي ډلې په څیر. هغه د دغې ډلې د سرپرستې واکمنۍ په اړه هم پوښتنه کړې چې تر کومه وخته به سرپرسته وي. د افغان واکمنۍ ویاند له بریدونو وروسته وویل چې د پاکستان پوځ تېره شپه ناوخته د هیواد پر 3 ولایتونو خوست، کونړ او پکتیکا هوایي بریدونه کړي چې له امله یې یوه ښځه او 9 ماشومان وژل شوي دي. نوموړي لیکلي چې د پاکستان پوځ د خوست د ګربز ولسوالۍ په مغلګۍ سیمه کې د ملکي کسانو پر کور برید کړی چې له امله یې یاد شمېر کسان وژل شوي دي. نوموړی زیاتوي چې په وژل شوو ماشومانو کې 15 هلکان او 4 نورې نجونې دي. له دې وړاندې هم د پکتیکا په اورګون ولسوالۍ کې د پاکستان په هوایي برید کې د کرکټ د یوې سیمه ایزې لوبډلې غړي وژل شوي وو. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه.